Sapı misaldı bayram devi Gövdeler ilari şadar canular adi او دا تا ته چاوي چې مین شا او په سپینه ګیره د سیلاب د وخوځې زمونږ د ډایرکټر صاحب او بیا د طوطي لالا د نوید او د ټولو ملګرو چا چې زه تر دې ځایه راورسولم ډېره زیاته مننه کوم او د هغو احسانمن په دې یم چیرمین صاحب چې رښتیا خبره دا ده زه په پوره پښتنه منطقه باندې ګرځم بهر هیوادونو ته هم ځم خو نن چې زه کوم ځای ته راغلی یم دا ډېر محترم ځای دی دا ډېر لوی ځای په دې حوالې سره دی چې احساس ریهیبلیټیشن سنټر دلته خلکو ته دوباره ژوند میلاویږي هغه خلک چې د هغو د ژوند شمع یا ډیوه خدای مکه په مړه کېدو باندې وي دا هغه فکرونه دي دا هغه احساسات دي دا هغه مشران دي چې دوی دغه ډیوه ژوندۍ ساتي دا دوامداره ساتي او اباسین صاحب یو ځای کې لیکي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی بیا وایي چې خوبي څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چنار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی دا د کردار خلک دی او زه د دې نه راتېر تاسو ته ډېر خوشحاله یم چې باوجود د دې چې تاسو د ژوند ډېرې سختې نرمې لیدلې دي او تاسو بیا هم په شعر باندې پوهیږئ شعر شناس یئ ادب پال یئ سخنور یئ نو تاسو د ځان دپاره هم یو پېره لاسونه ووایو زه به تاسو ته یو وړه غوندې خبره وکړم د زما په خیال غالبا دا د نارویو د دې یو کس و د هغه نوم کیرلیو هغه په ژوند کې دا یو ډېر غټ خواهش و چې ما د پوره دنیا د اولمپکس داسې چمپین جوړ شوی چې زه نشانه باز شوی یو نښه مې ویشتې نو ده چې کله کوشش شروع کړو چیرمین صاحب او ډېرې هلې ځلې نو بیا چې کله د اولمپک مقابلې راتلې نو دوی په ملک باندې جنګ راغی نو چې جنګ راغی نو ده ته د ملک باچاهانو وویې مشرانو چې یاره ته دومره تکړه نشانه باز تا محنت کړی دی لهذا ته به زموږ د ملک دپاره جنګ کې نو ده د خپل ملک دپاره خو به خامخا قرباني کوله نو دی چې جنګ له لاړ نو دله یې ګرنیټ ورکړو نو ده خو په تماچه باندې ډزې کړې وې یا په ټوپک هغه نښه یې صحیح شوی او په ګرنیټ نه پوهېده نو د ګرنیټ د ډزېدو سره د ده نه د هغه لاس والوت په کومه باندې چې د هغه نشانه بازي به کوله دی ډېر خفه شو چې دا خو زما د زړه ډېر لوی ارمان و چې زه به اولمپک چمپین جوړېږم د ملک په سطحه باندې ما ځان یو ځای ته رسولی خو زما نه لاس والوت به هر حال ده په دې ګس لاس باندې کوشش شروع کړو او ها دې حد ته ورسېد چې 8 کاله پس د اولمپک مقابلې شروع شوې بیا پکې نور ځوانان هم راغلي وو د ده نه تکړه خلک هم وو خو دی هغه مقابلې له لاړه او په ګس لاس باندې مقابلې شروع کړې ډز ډوز او دی د اولمپک چمپین شو او نه بیا یوه پیره اولمپک چمپین شو بلکې 2 پیرې مسلسل کنځه ګټې ولي 4 کاله پس اولمپک لوبې کېږي نو د ده یو انټرویو وه د ده نه یو جنۍ تپوس کوو چې لاس در نه هم لاړ عمر دې هم ډېر شو 18 کاله انتظار دې هم وکړو او بیا دې هم مقابلې وګټلې وی دا کومه جذبه وه چې هغې ته داسې متحرک وساتلې ده یوه جمله وویل او هغه ډېره تاریخي جمله ده دا جمله تاسو هم خپل پلو پورې پیس کې پورې غوټه کړئ هغه جمله دا وه ده ورته وی چې ما سره څه نه و لاس رانه لاړ نو ما هغې ته جړلې نه دي نه ناست یم او سر مې په زنګونې خیره چې غرق شومه خو چې څه راسره و د هغې په بنیاد مې کار شروع کړ او مخکې لاړم نو چې څه در سره نشته هغې ته به نه ژاړم کوم ژوند مخکې تللی دی خدای مکه تاسو چېرته په څه بدو عملونو باندې اموخته وئ یا داسې څیزونو کې خلکو انوالو کړي وئ زموږ دا ماشومان بچي چې زه ووینم تاسو یقین وکړئ زما زړه راشلیږي د دندنه چې په دې ټولنه کې هغه ګران بابا وایي چې چا ګل له وینې ورکړي چا سپرلو نه وینې اوسکې انسان څومره بدرنګه دی انسان څومره ښایسته دی په دې ټولنه کې بدرنګه خلک هم شته دی
او په دې ټولنه کې ښایسته خلک هم شته تاسو چې دغه ځای ته رسېدلي یئ چې نن تاسو دلته د احساس ریهیبلیټیشن سنټر ته راغلي یئ نو په دې کې ستاسو به هم قصور وي بېشکه خو په دې کې د ټولنې د چاپېرچل د سوسایټي هم ډېر لوی قصور دی چې تاسو ته چا سمه لار نه ده ښودلې تاسو چا په ټریک کړي باندې نه یې نن چې چیرمین صاحب طوطي لالا نوید یا ډایرکټر صاحب تاسو ته یو ښه لار وښوده نن دې تاسو غلطو طرفونو ته لاړ شئ که نه لہذا تاسو سره که د ټولنې په بنیاد باندې کوم جبر ظلم شوی دی تاسو دغه طرف ته تللي وئ په هغې پسې به خفګان او ژړا نه کوئ نن چې در سره څه دي دې ته خوشحاله شئ او د دې په بنیاد باندې یو مخکې ژوند شروع کړئ او ما په دې خپل لوکې غوندې ژوند کې داسې خلک هم لیدلي دي چې هغو بیخي د ژوند نه کناره کش شوي وو دوتي لاره ډېر لرې تللي وو د ژوند نه په هغو ته چې یوه پیره بیا موقع میلاو شوې ده نو هغو د دنیا ډېر لوی لوی مقاماتو ته رسېدلي دي تاسو هغه خلک یئ چې په تاسو کې د چیرمین غوندې خلک دنده پټ پراته دي په تاسو کې د طوطي لالا غوندې مشران دي حوصله به کله هم نه بیلی او ما ډېر مخکې یو غزل لیکلی و چې الوتله خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته خبرې خو ډېرې زیاتې کیدی شي او بیا چې زه تاسو غوندې خلک ووینم یقین وکړئ زما احساس نور راوپارېږي چې تاسو سره ډېرې خبرې وکړم خو دا ډاډ درته درکوم داد درته درکوم چې دنګه اسمانه دومره نور پورته شه زما د لوړو ارادو له تا نه سر لګېږي ستاسو ارادې لوی دي تاسو اوس ډېر ښه ځای ته رارسېدلي یئ احساس ریهیبلیټیشن سنټر ستاسو د ژوند امانتګر دی ستاسو د مستقبل ضمانت درکوي لہذا په دغه یوه جذبه باندې خپل ژوند ته یو نوی رنګ ورکوي چې د الله په کائنات کې د الله د ټولو نه شاهکار تخلیق چې دی هغه انسان دی الله تعالی په خپله فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تاسو احسن تقویم یئ کله به هم مایوسه کیږئ نه مایوسي ګناه ده ژوند به کوئ او د ژوند اخري لمحې پورې تاسو به ټایټانیک فلم یا کتلی یا نه هغه کشتۍ چې کله ډوبېږي نو په هغې کې یو پادري ناستي او خپل هغه ذکر فکر چې څه هغه کوي او یو پکې بل یو کس یو میوزیشن نو هغه خپل هغه وایلن غږوي څوک ورته وایي چې کشتۍ ډوبېږي هغه وایي چې کشتۍ خو هسې هم ډوبېږي خو راشئ د اخري لمحې پورې ژوند خو وکړه که نه نو که تاسو سره په وجود کې د وینې یوه قطره ومي تر هغه پورې د الله په کائنات کې په پاکه او سپېڅلې جذبه باندې کار کوئ کله هم مایوسه کېږئ مه دا مه وایئ چې ژوند تللی دی دا ګورئ چې څومره ژوند تاسو سره پاتې دی او هغه وایي چې دا مه ګوره چې په ژوند کې څومره لمحې دي بلکې دا وګوره چې په یوه لمحه کې څومره ژوند دی او زه به دا خبرې په دې باندې راغونډوم چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایېږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم ملګرو چونکې ډېر خوشحاله وو او موږ چې چېرته لاړ شو نو موږ وایو چې د الله په ځمکه باندې خوشحالي پاشل کرل پکار دي چیرمین صاحب هم ولاړ دی زمونږ هغه ځوانان روڼه بچي چې ډرګ ایډکټس وو یا کومې ستونزې لرلې نن دیو دلته په احساس ویلفیر ریهیبلیټیشن سنټر کې دي نو دیو ته یو نوی ژوند میلاو دی دیو وایي چې ټپه به کوو سندره به ویو زه دیو له داد په دې ورکوم چې دیو لګیا دي دلته یو ژوند شروع کړی دی ژوند پاشي کوي د چیرمین صاحب او د ټول ټیم یې مننه کومه چې هم دغسې کار پکار دی نو چې چا له ټپه ورځي زړګیا د زړه د خلاصه به ټپه کوئ ښه یارېږئ خو نه که نه نو زه اول شروع کوم که تاسو شروع زه یم بیا به هغه ترنم تاسو راونسئ تاسو راده کېدئ زه به درپسې دا ما پسې به راځئ زه ټینګ او ته د سوات نه دروغ وایې نه د رنګ سپین دی نه د سترګې غټې دي نه او نه د رنګ سپین دی نه د سترګې غټې دي نه سوات چیزی په ملکنزا زما په ښکلي جانان وایه سلامونه زما په ښکلي جانان وایه سلامونه ته مینې دروغ وایې مین خو زه یم نشی درپسې شومه مین خو زه یم نشی درپسې شومه او زړه مې د سوات حسینو یوړو ای تشه پنجره په ملکن راکوزومه
او تش پنجره په ملکن را کوزوما اے اختر خدا چې زر راغلی اے په انتظار درته د ډېرې مودې وما په انتظار درته د ډېرې مودې وما واه 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 کته به دې زوی لاول می فکر درته نه و او اوس مې د زړه ستنې کږي در پسې دي نه واه 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 لاسونه ډېر بلخاوړه کې ارمان د دادا کورا ډکه شکوره به چاپېره تاوېدم دا ووایه ارمان د دادا کورا ډکه شکوره به چاپېره او تاوېدمه ډېر ښه بل څوک شته دی ټپې والا پکې ځوانه جانانه ته یو ټپه کې مه کوه بهرې د زړه نه خلاصه ټپه باراني باسه داسې ده شته تاسو ټول ته ټپه کولی شئ دا ارشاد او ته مینې دروغ وایي او نه دي رنګ زیړ دی نه دي شونډې وچې دي نه دي رنګ زیړ دی نه دي شونډې وچې دي واه 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 ملګرو تاسو یقین وکئ دا خوشحالي دا تاسو په ویډیو کې نشئ محسوسولی چې نن زما زړه څومره خوشحاله دی دا هغه خلک دي چې دا ژوند ته لګیا دي واپس را روان دي تاسو ټول را سره د لاسونو ملګرتیا راکئ که څوک ویلی شي دا سندره په شریکه باندې وکړه او د منګي غاړی شنه لمنې سپینه کنه بل په غاړی زنګېږي تاویزونه کنه د منګي غاړی شنه لمنې سپینه کنه بل په غاړی زنګېږي تاویزونه کنه د منګي او یار می ور کوټه او چیلم خور شو د چیلم سرور لا په جیب کې ګرځوم کنه بل په غاړه زنګېږي تاویزونه کنه د منګي غاړه شنه لمنې سپینه کنه بل په غاړه زنګېږي تاویزونه کنه د منګي او بنګي براشي او ما بمړه کی او بنګي براشي او ما بمړه کی او ما د بنګو کټوري مات کړي دینا کنه بل په غاړه زنګېږي تاویزونه کنه د منګي غاړه شنه لمنې سپینه کنه بل په غاړه زنګېږي تاویزونه کنه د منګي او اول چلمه راته تازه کا بیا به قصې د ستړي ژوند دردا کومه کنه بل په غاړه زنګېږي تاویزونه کنه د منګي غاړه شنه لمنې سپینه کنه بل په غاړه زنګېږي تاویزونه کنه د منګي خبره کې نر بجوړه کی بابا بل څه خبره کې راشه دا بابا ګل د کوم ځای د باجوړې څو وخت وشو دلته اتمه میاشت نو خوشاله دلته قدر قیمت دی خکېږي ژوند نه ښه مطمئنه باجوړ ته دواړه لاسه په تندیک دم باجوړ د ذکرورو خلکو کور دی ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې باجوړ کاکا هم خوشحاله دی کاکا جي ټپه وایه یو کسوت لدی ماو سبوزوی او تبا چیلمسکی د باور د لراوه یو ساپ مثال د باګرام دوی یو د لارې شاده ګانو لارا دی
او دا تا ته چاوي چې مین شاه او په سپینه ږیره د سیلاب د وخوځې یو ساتیان د رنګه شاده کاندي وي یو څو میرانی خدمتګارې ولیدي او د دنداسې د پټ د پاره او جنۍ یاري د دې روجي هلک کوي یو د پیر بابا په دروازو کې وي یو پرو په یرو کې ځان پټا حسابو او د پیر بابا لارې دې سختې د ګلو لختې زه پستا د پاره زما یو کې کله لوی ما کې کله لاشي وي یو په شاده دا باندې نیوای سلامونه او په کراچۍ کې به ډېره شمه او نه به راشم نه به خط راولېږمه یو چې د چا دا پیسې پکاري وي یو په بیمار کې شاده دا سره بری او جانان مې زیلې د زړه پرې کړې لکه نختر په چورلېدو ځمکې له زما او جانان خپل وطن ته راشه د کلي لوی واړه دي ټول ډېر یادوینه یو په سمندر جانان لا